মাগো তোমার ছবি আঁকা লাল সবুজের ওই পতাকা د مور د پلار دعاګانې کوم انداز لري او د آخرت دپاره سړي ته څه راوړي. آخرت دپاره کتاب کې قصه راځي چې موسی علیه السلام یو وخت الله پاک ته وویل چې یا الله جنت کې چې زما کوم څوک ملګری ده هغه ته په دنیا کې راوښیه چې زه ملاقات ورسره وکړم. نو الله پاک ورته وویل چې دا په پلاني بازار کې یو کساب د کسابک هغه ستا په جنت کې انډیوال د ملګری. نو ته چورت واوسې یا الله زه ستا هغه عظیم شانه پیغمبر او هلته بیا هغه سړی کساب ده. نو بهرحال د الله به حکمتونه یې دي. نو راغی هغه بازار ته هغه پوښتنه یې وکړه کساب یې پیدا کوي کساب کسابي کوي دی ورته کښېنست. کساب دا خلکو ته غوښه مشه ورته لي یو ځای کې یو ښه ټوټه پیدا کړي هغه هلته ځینې پرېږدي هلته کښېږدي. بیا کسابه کوي یو ځای کې یو ښه ټوټه خیر ده دا د کسابۍ وخت تېر سي هغه خپل سامان سره جمع کوي. درته وایي ته خو مېلمه یې دی وایي ووایي نو څه کوې دی وایي زه له تا سره ځم. هغه ول راځه کور کې راوستی موسی علیه السلام یې هلته کښېناوه چې ته دلته کښېنه زه ستا خدمت د مېلمستیا خدمت دې کوم خو زه یو څه مصروفیت لرم. زیاتې ورغی هغه غوښه یې راواخسته هغه یو ځای چې حکم د پخېدن طریقه وه په هغې طریقې یې پخه کړه. هلته زانګو ده په دا زانګو کې یو څوک ته خدایه په زه به نه پوهېږي هغه ته رانږدې سئ هغه غوښه یې په خوله کې څه ورکړه هغه یو څه وایي دی په پوهېږي هم نه دا موسی علیه السلام. وروسته خیر خو خدمت یې وکړي بیا راغی د ده د مېهمان نوازۍ طریقه یې ادا کړه. بیا نو ده ورته وویل چې زه دا ستا د زندګۍ پوښتنه کوم د دغه دپاره راغلی یم څوک یې څه کوې دغه څوک ده. هغه ورته وویل چې نور کار خو دې زما ولیدی زه یو کساب یم په دا بازار کې شیخ عبیدالرحمن عزیزي دا اوس بل څوک یې چندان په زه به پوهېږم نه. زه چې دا غوښه مشه پخه کړم دا ورته راوړم دا ورکړم نو په زه به یې زه پوهېږم ځکه ما ډېر وخت ورته تېر کړی ده. دا ما ته دغه دعا کوي چې زما زویه الله دې په جنت کې له موسی علیه السلام سره ځای جوړ کړي. نو موسی علیه السلام ورته وویل چې زه موسی علیه السلام یم الله پاک دې دعا قبله کړې د مور د پلار د دعاو په وجه الله دنیا کې سړی له مهلکو عذابو څخه خلاصوي او آخرت کې د انبیاو سره یو ځای মাগো তোমার মুখে ঝলক রোদ মাখা ওই চাঁদের হাসি।